أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شريف بشوق سروين اللهم صل على سيدنا وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلى آل طاعتك أجمعين والداعين بدعوته إلى صراط مستقيم عزتنا المسلمانان دیر بختور او مبارک محفل نے لیل الشیوخ حضرات ناسی خصوصا حضرت شیخ سے خیر البشر دامت برکاتهم العالیہ چھ معروف و مشہور مقرر دے داغی مخی زما بیان با اسے اسمان تا دکان تو کلوی صحیحیت و قیمت بے نوی لیکن ملگرو حکم مکو داغی پا بناوی سو ماتے گوڑی خبریں ستاسو حضور کی عرض کا والغوانم اول اللہ جل جلالہ وعم نواله پمنگ او تاسو باندې یو لوی رحم کو یو لوی کرم یو کو چې زما استاد خپل طاقت د حرکت ورکو او د خپل کور ته راوستلو د خپل کور کې کینولو دی وخت ډېر خپې به مندرونو لتلی ډېر خپې به داسې وي ګرجوله به تلي وي ډېر خپې به امام باړو لتلی وي ډېر خپې به داسې هغه به چېرته ډمخانو او شراب خانو لتلی وي لہذا زما ستا خپل الله دا طاقت ورکړه او خپله کې راته دا اراده واچوله چې د الله جل جلاله عم نواله کور ته رالو په دې نعمت که هر څومره شکریه ادا کړی شي دا به کمه وي نی جماعتونو ته د الله کورونه وای د الله اجرې یا بیټکونه ورته نه وای موږ او تاسو ګورو هر میلمه موږ کور ته نه راولو ډېر میلمانه داسې لارې او کوڅې نه رخصت کړو بعضې میلمه بیټک او اجرې له راولو چې توره کاوه یا روټۍ پې وخورو د هغه ځای نه رخصت کړو خاص بلکې خاص الخاص میلمه چې د مال په اعتبار د عزت په اعتبار په هر لحاظ زمون هغه باندې اعتماد وي هغه دننه د کور انګړ او میدان او داخل تراولو کېدای شي زما استاد څه عمل څه حرکت څه ادا د الله جل جلاله عم نواله خوښه شوي وي د هغې په بنا باندې الله زما استاد خپله توفیق ورکړو د خپل کور کې کېنولو او د دغې نه وړاندې یو عظیمه فریضې موږ ټولو نه ادا کړله وعن قریب د یو بلې فریضې وخت را روان دی من او تاسو د خپل ماحول کې ګورو ډېر کسان په دې فخر کوي وایي نن زما وزیر اعلی سره میټینګ و براه راست بیا هغه سره خبرې وشي ډېر کسان په دې فخر کوي زما نن ګورنر سره میټینګ و هغه سره مې براه راست خبرې وشوي څوک په دې فخر کوي زما نن وزیر اعظم سره صدر صاحب سره براه راست خبرې وشوي او هغه سره مې میټینګ و الحمدلله ثم الحمدلله لږ وخت مخکې او لږ وخت بعد عن قریب ان شاء الله العزیز زمون او تاسو رب العالمین سره میټینګ او براه راست خبرې وي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة معراج المؤمنین من د الله جل جلاله سره ملاقات د هغه سره گفتگو ده نو په دې نعمت که هر څومره شکریه ادا کوم دا به کمه وي بیا داسې مبارک محفل کې موږ او تاسو له د ناستې توفیق راکړه
سپینګيري بوډاګان تهجد گزار پکې موجود دي واړه واړه معصوم ماشومان موجود دي او دغه ماشومان د الله د عظیم کلام د الحمد نواخلا تر والناس پورې ختم کړی دی داسې یو پاک محفل کې او ماحول کې مونږ او تاسو کېنولو په دې نعمت که هر څومره شکریه ما او تا ادا کو دا شکریه به کمه وي الحمدلله وای ثم الحمدلله قرآن پاک یو څو آیاتونه ما ستاسو حضور کې تلاوت کو سوره قدر داغه مختصر غونې تشریح کوم ځکه دی کې الله جل جلاله د قرآن پاک شان عظمت مونږ او تاسو ته بیان کړی دی ځکه قرآن د یو صدر کتاب نه دی د یو وزیر اعظم کتاب نه دی د یو وزیر اعلی یا گورنر یا خان او نواب او د ارباب کتاب نه دی دا د رب العالمین کتاب دی دا د حضرت جبریل او د میکائیل د رب کتاب دی څنګه چې دا رب شان اوچت دی دغه شان دغه کتاب شان اوچت دی او دې صورت کې الله پاک د دې کتاب شان موتا ته ذکر کوي چې قرآن د الله دربار کې څه قیمت او څه حیثیت لري الله پاک په خپل فرمایي ان انزلناه فی لیلة القدر دا کتاب دا قرآن پاک موږ د قدر په شپه نازل کړی دی د لوح محفوظ نه بعزت العزت ته او بیا الله پاک فرمایي وما ادراک ما لیلة القدر تا ته د لیلة القدر حیثیت عزت او مقام او مرتبه معلومه ده دا څنګه شپه ده لیلة القدر خیر من الف شهر الله پاک فرمایي دا یو شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده یعنی د یوې شپه کې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی اوس د شپې کې څه کمال دی دا یو شپه د عام شپو په شان فرق هیڅ فرق نه لري همداسې عام شپه ده دې شپې ته دا کمال په څه حاصل دی په دې وړاندې جمله کې الله جل جلاله دقه کمال طرف اشاره کړی دا ان انزلناه فی لیلة القدر من دا قرآن نشپا کې نازل کړی دی دې شپه کې خپل ذاتی کمال نشتا دې کې چې کمال راغلی دی د قرآن د نزول په اعتبار پکې راغلی دی علماء کرام فرمایي دغه شان د قرآن پاک سره د تعلق لرونکي او د نه تعلق لرونکي د دې دواړو دقه نسبت دی څنګه چې دا یو شپه د قرآن د نزول په وجه د زرو میاشتو نه بهتره ده او دقه شان او بیا بهترۍ کې علماء کرام ناس دي خیر لفظ الله استعمال کړی دی دا د اسم تفضیل لفظ دی اکثر علماء فرمایي دا 19-20 فرق کې نه استعمالیږي دا هغه فرق استعمالیږي چې د عرش او د فرش او یا د ځمکې د اسمان په اندازه فرق وي اوس دا پته نشته دی چې دا یو شپه د دې زرو میاشتو نه سل کرت بهتره ده دا یو شپه د دې زرو میاشتو نه زر کرت بهتره ده که 10,000 کرت بهتره ده که 1 کروڑ کرت بهتره ده که 1 میلیون کرت بهتره ده که 1 میلیارد کرت بهتره ده او که 1 قدم کرت بهتره ده دغه علم الله تعالی دغه شان نسبت د قرآن سره د تعلق لرونکي او د نه تعلق لرونکي دی نو کم زړه کې چې قرآن پاک محفوظ وي الله پاک ته دا زرو زړونو نه زیات خوښ دی کم زړه کې چې قرآن محفوظ نه وي کمه ژبه چې قرآن په لوستل کېږي الله جل جلاله عما نواله ته د هغه زرو ژبو نه زیاته خوښه ده چې قرآن په نه لوستل کېږي کمې شونډې چې د قرآن په تلاوت باندې خوځېږي الله جل جلاله عما نواله ته د هغه زرو شونډو نه زیاتې خوښې دي چې د قرآن په تلاوت نه خوځېږي کمې سترګې چې قرآن پاک ته ګوري الله جل جلاله عما نواله ته دا هغه زرو سترګو نه زیاتې خوښې دي چې قرآن ته نه ګوري دغه شان کم لاسونه چې قرآن پې نیولی کېږي قرآن پې راخیستلی کېږي الله جل جلاله عما نواله ته د هغه زرو لاسونو نه زیات وخت دي چې قرآن پې نه نیولی کېږي قرآن پې نه راخیستلی کېږي دغه شان کمې شپې کمې خپې چې د قرآن درس لري د قرآن زده کړې له جومات له مدرسې له راځي الله جل جلاله عما نواله ته د هغه زرو خپو نه زیاتې خوښې دي چې کمې خپې د قرآن درس له راځي دغه رنګ کم کور کم کلی کم ماحول کم ملک
چاغه کې قرآني نظام وي الله جل جلاله ته د زرو کورونو د زرو محلونو د زرو کلونو او د قرنګ د زرو ملکونو زیات خوښ دي چې سوي دا وایي قرآن سره تعلق نه قرآني نظام پکې نه. حدیث شریف کې راځي عائشہ صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها مسلمانانو مورنا یوه زنانه تاسو کوم واتبیا ام المؤمنین مسلمانانو مور هم مسلمانان دي دواړه نیکان دي دواړه ابتداء اول نه جنت تلاړل خو یو قرآن ویلې دی او بل قرآن نه دی ویلې جنت کې بد دي دواړو په درجه او مرتبه کې څه فرق وی کنه ان دواړه مسلمانان دي دواړه نیکان دي دواړه د حساب کتاب نه وروسته نیک اعمال درانه شو ګناهونه سپک شو دواړه جنت تلاړل خو یو قرآن ویلې دی او بل قرآن نه دی ویلې تی دوانو منځ کې څه فرق شته کنه عائشہ صدیقه ورته ډېر زیات فرق دی وای څومره فرق دی وای دومره فرق دی چې څومره د قرآن پاک آیاتونه دي قرآن پاک آیاتونه د مشهور قول مطابق غالبا شپږ زره شپږ سوه او شپږ شپېته دي او د راجح قول مطابق شپږ زره او شپږ سوه او دوه دېرش دي یعنې د قرآن لوستونکي درجه محل بنگله دا به د نه لوستونکي نه په جنت کې شپږ زره شپږ سوه او دوه دېرش درجې اوچته وي د قوم به محل اوچت دا د قرآن پاک یو ډېر لوی شان دی موږ او تاسو ګورو که دلته یو وزیر اعظم نن راغلی دی صدر صاحب راغلی وی مانځه ته به دا ملنګ مخکې کېده هغه صدر وزیر اعظم نه مخکې کېده ولې څکه د دې ملنګ قرآن زده دی او د هغه به داسې زده نه یا ګاډو زده نه نو چې دنیا کې دا قرآن یو ملنګ د وزیر اعظم نه مخکې کوي آخرت کې به نه مخکې کوي ضرور به ضرور یې مخکې کوي موږ ډېرو جرګو مرکولی شو مړي پکې شوي انسانان یې وجلي ظلمن یې وجلي یو عالم پورته شي یو دوه درې آیتونه ولولي د هغې وضاحت او تفصیل او تشریح وکړي هغه د مقتول ورثه راپورته شي وایي موږ مړی معاف کړه نه دیت نه پیسې غواړو نه سړی وجنو لله فی الله معاف کړه دا د عالم کمال نه دا د عالم د انداز کمال نه دا د الله جل جلاله عم نواله د پاک کلام کمال وي چې دوه درې آیات عالم ولولي او د هغې تفسیر او ترجمه وکړي هغه د دې مقتول د ورثو په زړونو کې لارې جوړې کړي مړی معاف کول داسې اسانه خبره نه ده ډېر سخت کار دی چې ظلمن ستا پلار رور بچی مړ کړي څوک او ستا وس طاقت هم پي واپس یې بدله هم اخیستلی شي او بیا معاف کې دا ډېرې ګرانې خبرې دي خو لیکن دا د قرآن پاک کمال دی چې دوه آیات یا یو آیات عالم ولولي او دا غي لږ وضاحت وکړي بس مقتول ورثه څه وکړي هغه مړی معاف کړي نو قرآن پاک د سر نه راواخله تر اول نه راواخله تر آخره ټول کمال کمال دی د هغې یو څو حقوق درته بیانوم نور علما ناست دي بیا به هغوی بیان کوي د قرآن پاک په موتا باندې یو څو حقوق دي چې هغه حقوق ما ته په لږ سوچ وکړو که ادا کړي مي په دغه نعمت د الله شکر ادا کړو او که کوتهی او تقصیر رانه شوی د الله نه معافي وغواړو او نن دې محفل کې کلک عزم وکړو چې آینده به دا کوتهی زمانه نه کېږي اول حق د قرآن پاک په ما ته باندې دا دی چې د قرآن پاک الفاظ ما ته صحیح ووایو قرآن پاک زما او ستا پښتو انکو یا فارسی یا بله ژبه نه ده دا عربي ده معمولی تلفظ سره مکمل معنا غلطیږي یؤمنون بالقلب وی په ایمان په زړه راوړی دی او که یؤمنون بالقلب وی ایمان په سپي راوړی دی وقلبه مطمئن بالایمان زړی مطمئن دی په ایمان سره او که وقلبه مطمئن بالایمان سپي مطمئن دی په ایمان سره څومره معنا بدله شو موږ او تاسو اکثره د نیانی کنه قرآن ویلی دی دا هو الفاظ او انداز ټول ساده او اکثره ګډوډ او غلطو چې نن یو قاري صاحب ته کینو زوی وي لور وي نوسی وي نوسی وي چې ما ورته د قرآن پاک الفاظ پې صحیح کړو په دې عار او شرم محسوس نه کړو چې دا وړوکی قاري دی زوی مې دی نوسی مې دی یا جومات کې قاري صاحب دی دا زما د نمسي په ځای دی اوس دا د ځان څنګه استاذ کړم دې وخت کې چې تعالی الله سوچ فکر درک
چې الله کلام صحیح کول غواړي دا یو عظیم نعمت او پیرزونه ده هغه بس شکریه په ادا کا او قرآن پاک شروع کا علما ناصری عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابی دی عشره مبشره کې دی یقیني جنتی دی عبدالله ابن عباس طبع احادیث خودل دا حدیث استاد دی او عبدالله ابن عباس طبع دا قرآن پاک تجوید کو قرآن به تصحیح کول عبدالرحمن ابن عوف په دې نشرمېده چې زه یو مشر سړی بل ماته د جنت ټیکټ میلاو شوی دی زه یقیني جنتی یم یو وړوکی ماشوم زما د زوی په ځای دی دا ځان له سره استاد کوم بلکې په دې فخر کوي په دې شرمېږي نه باید په دې ما او تام فخر وکړو نه شرمېږو یو وړوکی قاري صاحب ته کینو د قرآن الفاظ پې صحیح کړو او کومو سپین ږیرو کومو بوډاګانو چې قرآن ویلی نه دی نو هغه د نن نه کلک عزم وکړو چې سبا نه به قرآن شروع کوم دا د قرآن معجزه ده ماشوم ته هم الله یادوي نوجوان ته هم الله یادوي بوډا ته هم الله یادوي لہذا زموږ د ورسک روډ باندې بناتو مدرسه ده هغې کې یو بوډۍ نه ما امتحان اخیسته دا سیم به سم نه شو ویلی تشین کېدلو به ما ورته ټول ته داسې کو ترجمې سره ختم کړی ما ته مولانا صاحب زما لسکم سل کاله عمر دی اوس مې دا ترجمې سره ختم وکړو نو لسکم سل کاله ډېر غټ عمر دی نو هغې له الله توفیق ورکړه ترجمې سره د قرآن ختم وکړو نو کومو بوډاګانو چې قرآن نه ویلی سبا نه شروع کوي اول به درته الله زده کړي کاړو زده نه شو دا څومره وخت چې د قرآن پاک د زده کړه کې تېرې دغه هم عبادت دی او که دې حالت کې د الله مرګ راغی انشاءالله العزیز قیامت کې به د عالمانو په صف کې ودرېږي زموږ ډېر بوډاګان دا عذر کوي ویره ژبه مې پیړه شوې ده قرآن نه زده کېږي ژبه پیړه څه مطلب دی ژبه باندې دانې راختلي دي پړسېدلې ده ډمبر وچیچلې ده دې تالو کې نه تاویږي پیړه څه مطلب دی دې ژبه باندې زموږ دا بوډاګان دړۍ دړۍ کنځلې کوي هغې لپاره تاویږي او قرآن چې زده کوې قرآن چې ویې دې لپاره نه تاویږي پیړه نه نو دا داسې عذر دی انسان ته به وکړي عالم او استاذ ته به وکړي خو سبا قیامت کې دا عذر به ستا نه چلېږي نو اول چې د قرآن پاک الفاظ ما ورته صحیح وکړو د هغې نه وروستو بیا د قرآن په مطلب ځان پوه کړو قرآن دې دپاره راغلی دی چې ما ورته پې عمل وکړو عمل پې هله کېږي چې مطلب باندې ځان پوه کړو چې قرآن ما ورته ته څه وایي ما ورته نه څه مطالبه کوي ما ورته د څه نه منع کوي چې د عظیم کلام د مقصد نه خبر شو چې تا د دنیا له څه له راغلی دی او دریم نمبر بیا چې ما ورته پې عمل وکړو دا اصل د عمل کتاب دی چې عمل نه نو لہذا صرف تلاوت باندې یا صرف کولولو باندې یا صرف په سر باندې ښودلو باندې یا صرف قسم له راخستلو باندې قیامت په ورځ بیا د قرآن د مطالبې او د مواخذې نه موته خلاصولی نشي یهودو متعلق قرآن وایي فنبذوه وراء ظهورهم دوی د الله کتاب دا تورات ډېر لرې شاته وغورځو حالانکه یهودیانو به قرآن د سرو زرو په اوبو باندې لیکلو ریخم و رومالونه به یې تاوول بهترینې بکسې به یې ورله جوړې کړې وي هغه بکسه کې به یې ایښی بیا چې وړلو به تابوت کې به یې کېښودلو بیا د ناوینو غوندې بخوا شیرینه و ډولۍ بتله ډولۍ په شکل سرو پنځو کسانو به بار کړی تومره په عزت به یې وړلو او قرآن الله وایي زما کتاب یې شاته وغورځو مطلب عمل یې پې ونه کړه چې عمل یې پې ونه کړه گویا کې دا یې شاته وغورځو یو شاعر وایي بې عمل که قرآن کیږدي په سر باندې بې عمل که قرآن کیږدي په سر باندې لکه ایښی د خپو لاندې قرآن دی چې قرآن تا په سر ایښی خو چې عمل دې پې ونه کړه تا دا قرآن د خپو لاندې کړی دی نو لہذا قرآن د عمل لپاره راغلی دی چې ما او تا په دې باندې څه وکړو عمل وکړو استاد محترم مونږ ته وی ای طالبانو داسې ونشي قیامت کې چې دکاندار د دکان نه جنت ته لاړ شي زمیندار د پټي نه جنت ته لاړ شي ملازم د دفتر نه جنت ته لاړ شي او ما او تا د مدرسې او د جومات او د منبر او محراب نه جهنم ته لاړ شو نعوذ بالله ځکه که علم وي او وروسته پسې عمل نه یقینا د محراب منبر نه د جومات او مدرسې نه به جهنم له ځو
نو دریم حق د قرآن په ما تا باندې دا دی چې رس پیو کو عمل پیو کو. څلورم حق د قرآن په ما تا باندې دا دی چې اول بیا خپلو بچو ته وښایو، اول به ورته قرآن ښایو. موږ ته به استاد صاحب ترجمه کوله الف لام میم. الف معنا اول، لام معنا لازم، میم معنا مؤمن. اول لازم په مؤمن باندې ذالک الکتاب، د دې کتاب زده کول دي. اول به مؤمن قرآن زده کوي، بیا د ډاکټر هم جوړ شي، بیا د انجینر هم جوړ شي، بیا د پایلټ هم جوړ شي، چې هر فن او هنر یې خوښ وي او جایز وي، هر یو دې زده کړي. خو لیکن اول به الله جل جلاله عم نواله دا کتاب زده کوي. نو دا د خپل اولاد حق دی. د قیامت په باره کې سوره عبس کې د قیامت حول او هیبت الله موږ ته ذکر کوي چې قیامت هغه ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. دغه ورځ باندې به انسانان د ورور نه تختی، د پلار نه به تختی، د ښځې نه به تختی، د بچي نه به تختی. حالان کې دا داسې رښتې دي، دا څوک سرو ډزو کې نه پرېږدي، ځان پې وژني خو دښمن ته څوک مور و پلار نه پرېږدي، ځان پې وژني ښځه بچی څوک چاته نه پرېږدي. خو دا به داسې سخته ورځ وي. نو یو وجه ظاهرا قرآن ذکر کړې ده لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. هر انسان ته به داسې یره لګېدلي چې د بل خیال او تصور به نه راځي چې د پلار سره مې څه وشو، مور سره مې څه وشو، ښځې بچي سره مې څه وشو. د نیکو چابړې دروند شو، د ګناهونو چابړې دروند شو. عملنامه ورته په ښي لاس میلاو شوه، که عملنامه ورته په ګس لاس میلاو شوه، پولیس رات باندې تیر توتل او که نه لاندې پکې وغورځېدل، دا هېڅ خیال به دې نه راځي. او دویم علما وی انسان به د مور او پلار او ورور او ښځې بچي نه ځکه تښتي، دنیا کې به یې د دو حق ضایع کړی، حق به یې وله خوړلی. نو دنیا کې بچی تا ته لاس نه اچوي، ستا ګریوان ته لاس نه اچوي چې پلاره ماله د حق ضایع کړی دی، زه در باندې راپورټ کوم، تانې لرې بوزم او حاکمانو باندې جیل لرې بوزم او بېعزتي دې کوم. دنیا کې بچی شرمېږي، خو لیکن هلته به تا نه بچی شرمېږي نه به در نه یریږي چې تا یې کوم حق ضایع کړی، ستا ګریوان ته به ستا خپل بچی لاس اچوي چې پلاره تا ماته قرآن نو ښودلی، پلاره تا ماته حدیث نو ښودلی، پلاره هغه کارونه چې آخرت کې به نجات میلاویږي تا ماته هغه نو ښودلی. کېدای شي ستا خپل اعمال پوره وي، د بچو د نااهلۍ د وجې نه چې بچو ته تا دین او د قرآن نه دی ښودلی، د هغې د وجې نه ته جهنم ته لاړ شي. شیخ صاحب واقعه بیانوله، زمونږ د علاقې یو کس زوی لندن ته لیږلی و ډاکټرۍ کورس دپاره او ډاکټر شو، چې واپس راته د صدر کې سکېډن وکړو، کور ته غلیب لار رسېدلی نه و، سر یې مات شو، ډېر بد حالت کې و، مرګ حالت کې و. د پلار یې چغې والې تباه شوم او غرق شوم او هلاک شوم. د زوی دپاره ما کورونه خرڅ کړل، ما پلاسټونه خرڅ کړل، ډېر جایدادونه مې خرڅ کړل، ډېر قرضونه مې په ځان راواړول چې دا به ډاکټر کېږي او دا ټول به واپس ماله ګټي او نور منافع به ماله کوي. او دا دی راغی ډاکټر شو او مړ کېږي او پلار یې چغې والي، زوی ورته پلاره ته تباه نه یې، زه دې غرق کړم، زه دې تباه کړم، تا خو دې دپاره زه لیږلی یم چې ډیګریانې راوړم، سندونه راوړم، دا لوی بکس مې درله د ډیګریانو سندونو نه ډک راوړم، خو زه دې تباه کړم، آخرت له روان یم، نه په مونځ پوهېږم، نه روژه پېژنم، نه حج پېژنم، نه مې قرآن ویلی دی، نه د حدیثو نه خبر یم، ورون کون دنیا ته راغلی یم او واپس دې په دغه حالت کې رخصات کړم، زما به آخرت کې څه حال وي، ته تباه نه زه دې تباه کړم. نن سبا زمونږ پلاران اکثر داسې دي چې اولادونه یې تباه کړل. زمونږ علما فرمایي ډېر مور و پلار نن سبا داسې دي د مکې د مشرکانو نه زیات سالمان دي. مکې مشرکانو به ژوندۍ لوریانې خښې کړې، ځان خو به یې پې غرق کړه، خو ماشوم خو زه معصوم ولاړ هغه به جهنم له نیسي. نن سبا مور و پلار داسې دي چې مور و پلار به هم جهنم ته روان وي، اولاد به هم جهنم ته روان وي. اولاد مور و پلار ورته دین ښودلی نه وي، نو اولاد غافل او جاهل او بېدینه لوی شي او همدقسې ژوند تېر کړي، نو دا مور و پلار به هم جهنم له روان وي، اولاد به هم جهنم له روان وي. لہذا چې څه وکړو د خپل اولاد ته دا دین زده کړو، دا قرآن پاک ورته وښایو.
او بل حق د اولاد نه بعد بیا عام مسلمانانو ته چې څومره وس طاقت کی د الله دا کتاب دوی ته ورسو دا الله جل جلاله عم نواله دا کتاب په موتا باندې حق دی څنګه دی کتاب شان دی زیات اوچت دی د قرن حقوق هم دی اوچت دی خو موتا اول شان نه پیژنو نو قرآن حق به موتا سو پیژنو من او تاسو ګورو د چا زوی ډاکټر شي د چا زوی انجنیر شي یا بل هدا واخلي یا بهر نه پسې ویزه راشي او بهر ملک یورپ ته ځي پاکور کې څومره خوشحالي خپل خپلوان ولا راځي او مبارکي ورکوي او سیري ورته اچي څومره خوشحالي مناوي خو کله چا زوی یا لور قرآن ختم کی اول ته سم محفل جوړ کړي یو بل نه تپوس کوي دا څه شی دی دا خلک راټول دی او شور مور دی وای دا ختم متم دی ختم نه به متم جوړ شي هغه نوم باندې موږ شرمېږو چې ختم د قرآن پاک نه وای ختم متم دی هغه نوم په داسې سپکه لهجه اخلو ځکه د قرآن عزت عظمت زما استاد زړه کې شته نه نو د خولې نه د عزت الفاظ وځي نه چې دا د الله د عظیم کلام ختم دی زما د زوی ختم کړی دی زما لور ختم کړی دی زما د یونیورسي ختم کړی دی وای نه ختم متم دی زما استاد بیا دقه حال وي د انګریزانو دور کې یو ځمکه باندې د مسلمانانو او د هندوانو بحث مباحثه وه هندوانو ویل زمونږ ده او مسلمانانو ویل زمونږ ده بیا جج ورته سبا داسې وکړي دا هندوان نیم خپل مذهبي کتاب وید دی که سدا دی راوړي او مسلمانان نیم د خپل مذهبي کتاب راوړي بیا به موږ دوی له په خپلو کتابونو قسم ورکو بیا به فیصله وکړو چې دا جایداد د چا دی سبا له د هندوانو د خپل کتاب په بهترینو رومالونو غلافونو کې تاو کو بکسه کې کېښودو بیا یې تابوت کې کېښودلو بیا یې داسې کټ او پالنګ کې کېښودلو او بیا د ډولۍ په شکل پړی اعزاز عدالت ته خپل کتاب یوړو مسلمانان چې روان شو هغوی نه قرآن هیر شو چې موږ ته خو جج صاحب او قاضي صاحب ویلو چې خپل کتاب راوړئ بیا لاره کې ورته یاد شو چې موږ ته خو ویلو چې قرآن راوړئ آواز یې وکړو نایي ورشه د جومات نه قرآن راواله نایي ته آواز وکړه غریب لاړو جومات کې قرآن پروت اولې پارې هم پکې نه وي اخر هم پکې نه وي یو څو پارې وي او د دې غوږ نه دا قرآن ونیو د سکول د کاپۍ غوندې داسې خوځولو را خوځولي نو لهذا نایي به د قرآن نه عزت نه غریب څه خبر وي نو عدالت لی یوړه چې هغه جج وکړه فورا اعلان وکړو وای مسلمانان دروغ وایي دا ځمکه د هندوانو ده ما فیصله وکړه ځمکه هندوانو ته حواله کړي مسلمانانو ته جج صاحب جذباتو نه کار ماخله فیصلې د جذباتو کار نه وي تا خو موږ ته ویلي تاسو خپل کتاب راوړئ هندوان به هم راوړي تاسو له په دې کتابونو قسم درکوو د هغې نه وروسته به فیصله کوو تا خو فورا فیصله وکړه جج ورته ما ته 100% یقین دی ستاسو دا کتاب حق کتاب دی او آسماني کتاب دی د الله کتاب دی او د هندوانو دا کتاب د انسان خود ساخته د انسان جوړ شوی کتاب دی ولیکن دوی په دې کتاب یقین او عقیده لري څومره عزت یې ورله کړی دی څومره رومالونه یې تاو کړي دي څومره بهترینه بکسه کې یې ایښی دی بیا یې پالنګ وله جوړ کړی دی او څومره باعزت یې د عدالت ته راوړو او ستاسو د آسماني کتاب څه حالت دی نایلم ورکړی دی اولې پارې هم پکې نشته اخر هم پکې نشته او څومره بېعزتۍ انداز کې را روان کړی دی او دس به هم یوي یا به نه وي یې غوږ نه نیولی دی خوځوي را خوځوي نو ستاسو د الله د کتاب سره دغه حال دی نو تاسو به د الله په کتاب عمل څه وکئ نو دروغ قرآن حرام کړی دي د دروغ دعوه قرآن حرامه کړې ده چې ستاسو قرآن سره دغسې معامله ده نو ستاسو په قرآن باندې عمل نشته نو لہذا بل حق د قرآن پاک دا دی چې سبا کوو دا به نور عام وتخایو او آخري حق د قرآن دا دی چې د اسلامي او قرآني نظام لپاره به ملک کې کوشش کوو چې دې ملک خصوصا نور اسلامي دنیا کې عموما اسلامي نظام راشي ځکه اسلامي نظام د حد نه زیات ضروری دی امام احمد صاحب فرمایل کما ته پته ولګي چې ټوله زندګۍ کې زما یو دعا قبليږي دا به زه د اسلامي خلیفه لپاره کوم چې اسلامي خلیفه راشي بیا ارسه کیږي دا تبلیغي حضراتونه بار بار تاسو اعلان اورئ
اعلان کې سوي زمنګ او تاسو د دنیا او د آخرت کامیابی پورا دین کې نه نیم کامیابی شته او نه د آخرت دا منځ او د سروجي حج زکاتونه دا نیم دین دی نیم دا نیم حدود دي چې راغلاو کې جلاس نه کټ کړی شي زانی زناو کې شادي شوی چې رجم شي چې غیر شادي شوی چې سل کوړی وهل شي شرابي شراب اوس کې چې اتیا کوړی وهل شي دغه اسلامی حکومت کولای شي دا ما او تاسو شو کولای نو لہذا اسلامی حکومت د ټولنا انتهایی ضروری دی همدا سه علماء او د خپل غوګونو ته ورسېدي تبلیغي حضرات نو خپې پرې غیرتونو پرې دعوتونو باندې ستړي شي پیران حضرات شروع دي خو بس را شینډ خان ټول چې لس راشه بل چاودي نشل ټوپوي شل راشه 50 ټوپوي چې د لس اصلاح کې سل گمراه شوی چې د سل اصلاح کې زر گمراه شوی چې څومره اصلاح کې دا اوس چنده گمراهي سیوا کیږي مشمان د صاحب چپ شي لہذا نو اسلامی حکومت د دې لپاره د حد نه زیات ضروری دی افغانستان کې لږ وخت اسلامی حکومت او طالبان او امثلو کې تقریبا 50% به اله اسلامی خو لیکن څومره امن څومره خوشحالي او راحت چې د انسان عقل به حیران دي ملګری قصه کوله من د یو تانیدار سره ناستو طالب تانیدار چې ګوري او کس راوستو لوی پهلوان دی او دا یو بریته تخریل دی دا یو بریته شته دی وای طالب مشر ورته ویل چې را دې سړي څه جرم کړو چې تاسو زنجیرونه هم کې شولې دی یو بریتم تخریل دی وای جرم نه وکړي وای به مولې راوست وای هوټل کې ناس کله به یو بریت تاول او کله به بل بریت تاول ما چې حکومت زمونږ د بریتونه ته تاوي نو یو بریتم په وشه باندې تنه وخریلو او بیا ځان سره روان ک نو چې اسلامی حکومت څوک په خپل خوخه خپل بریتم نشي تاولې دا پښتو متل پښتانه وای د بادشاہ د زور مې وساته او د مولا د تور مې وساته نو واخې زورم د مولا سره او تورم د مولا سره نو لہذا چې اسلامی حکومت ته په خپل خوخه بریتم تاونه کی په خپل اسلامی حکومت باندې په باندې باتسه کی عمل کې موږ بي بي سي دا خبرونه اوریدل ریډو کی یو اندونه تاسو کوی د طالبانو څنګه حکومت دی هغه ورته قندار نه روان شنو دی په دې تورخم باندې اوس په خبر تر اعظم روزانه را باندې 15 منځونه طالبان کوي یا ما ته ز کافر ما اندوی ما نماز را باندې سره کوي بیا راته وی چې مسلمان او دي نه لا اکراه فی الدین دین کې زور نشته خو لیکن مون در باندې کوم ستاسو د مسلمان شکل کې پته نه لګي سبب مسلمان راته وی زندین او په دې چل ورانه د مون ځان خلاصي مون در باندې کوم او کفر اندو توپ د خپل د بس اندو سیګا نو لہذا چې اسلامی حکومت ویندوان بمونز کوي او چې اسلامی حکومت نه وي لہذا ډېر مسلمانان به داسې مون نه کوي ترمذی شریف حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیر په ورځ داسې سخت ټیم کې وفات شو خو جنازه کله وشوه همدا د ترمذی روایت دی چې د چهارشنبه په شپه د شپې اخري حصہ کې جنازه وشو حالانکه حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي دریو کارونو کې به تاسو سستی نه کوئ اول چې د مانځه وخت مستحب راشي بیا به ټالو مټول او تاخير نه کوئ دویم نمبر خور لور پیغله شو او داغه مناسب خاون پیدا شو لہذا بیا به وعده کوئ او دریم نمبر مړ وشي کفن دفن تیار شي بیا به زر دفن کوئ د نبی اسلام د جنازه ولی رستو شو آیا دې مشورو کې رستو شو چې نبی اسلام مکه کې دفن کو مدینه کې دفن کو که بیت المقدس کې دفن کو آیا دا مشوره وا چې نبی اسلام له غسل ورکو کو ورنکو آیا دا مشوره وا نبی اسلام له کپړو کې غسل ورکو که بغیر د کپړو نه غسل ورکو آیا دا مشوره وا چې د نبی اسلام جنازه وکړو وینکو انفرادي جنازه وکړو اجتماعي جنازه وکړو دا ټول مشورې او شوي خو لږ وخت کې حل شوي لو مشوره دا وا شرع د نبی اسلام وفات او دفن دین کې عظیم سانحه ده دا باید د اسلامی خلیفہ لاندې وي اول به خلیفہ مقررو بیا ورستو نبی اسلام دفن کو نو د اسلامی خلافت دومره اهم ضرورت دی چې د پیغمبر دفن ورته رسو کیږي چې کله ابوبکر صاحب خلیفہ مقرر شو فورا د نبی اسلام د کفن دفن انتظام شروع شو نو لہذا د قران د حقوق خیال ساتو او پاغي باندې عمل کو واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وللسائرين
جزاكم الله